که په نیمه شپه کې د خوبه راویښ شولې نو حتما دوه حالته دي، یا به بیرته ویده کیږي یا به ویښ پاتې کیږي. خو که بیرته ویده شوې په دې باندې پوه شه چې ډېر لوی اجر او ثواب دې د لاسه ورکړو. خو که ویښ پاتې شولې او اذکار دې شروع کړل، هغه هم هغه اذکار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک په نیمه شپه کې د خوبه راپورته شي او دا کلمات ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. پوهیږئ ورسته د دې نه څه کیږي؟ ورسته د دې نه چې تاسو هره یوه دعا وکړئ الله سبحانه وتعالی به انشاءالله د تاسو دپاره قبلوي. یا هم پورته شئ اودس وکړئ، لمونځ وکړئ، حتما به الله سبحانه وتعالی د تاسو دپاره قبلوي. نو ولې دومره لوی اجر او ثواب فقط د څو ثانیو دپاره د لاسه ورکوي؟ پورته شئ، ډېر وخت مو نه نیسي چې د ډېر وخت ونیسي 10 دقیقې او دومره لوی اجر او ثواب په هیڅ وجه یې د لاسه ورنه کړی. ډېر لوی اجر او ثواب دی. السلام علیکم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله